سلام قدرمنو لیدونکو اوریدونکو هیله ده چې جوړ روغ اوسئ ښه راغلاست زموږ نننۍ برنامې ته. نن موږ غواړو د مزار شریف د لیلامۍ حصې نه تاسو ته برنامه وړاندې کړو. هیله ده له دې خوند واخلئ. عزیزانو چیرې چې زه درېدلی یم دا ځای لومړنۍ کوڅه د لیلامیو ده چې تاسو راتلی سئ دلته خپل هغه ضروریات توکي چې تاسو ته اړین دي له دې ځایه اخیستی سئ. نو دلته تنها له مزار شریف ښار وګړي شیان نه اخلي بلکې له ولسوالۍ هم دلته راځي د خپل توکي برابروي او له دې ځایه ځي بیرته د خپل ځایونو ته. څرنګه چې ګورئ عزیزانو لومړنی دوکان چې دلته ماته معلومیږي د آرایشو توکو دوکان ده. بېلابېل شیان لري عزیزانو د آرایشي. نو دغسې برسونه لري ښکلي ښکلي برسونه ودرې دا د خپل سر ځای زه باندې برس کړم چې څنګه ده. دا تاسو ګورئ ډېر ښکلی ښایسته برس ده. نو دغلته نور داسې د نوکانو شیان هم دلته خرڅېږي. زیاتره د ښځو مسلې دي نو موږ ډېر پرې نه پوهېږو خو خیر موږ ګزارشات پرې ټولوو. نو څرنګه چې ګورئ ځان دلته هم بېلابېلې څپلۍ دي د ښځینهو لپاره. هر یو ځان ته یو اندازه لري. نو زیاتره دلته جوړیږي زیاتره له بهر هم راځي. نو دا چې تاسو ګورئ عزیزانو دا هم کیدای سي د افغانستان ساختي ځکه ډېر ښه شیپ یې جوړ کړی دی ښه ټیپ لري. نو خلک له دې ځای اخلي. دغه ورور چې دا زمونږ دلته د پلورونکی ده نو دلته مواد خرڅوي. نو دې سره غواړي یو ښکلې مرکه هم ولرو څرنګه هم چې دې دوی که موږ سره مرکه وکولی سي. سلام علیکم وروره. سلام علیکم. خوب هستین؟ بخیر هستین؟ ژوندی اوسئ جوړ سئ. کیدای سي زموږ لیدونکو د خپل ځان ور وپېژنئ. نو من نقیب الله از مزار شریف د لیلامي چبلې فروشي دارم. ډېر ښه ډېر ښه. نو دغه دوکان ته تاسو خپله د څومره وخت کېږي دلته دا کار کوئ؟ مدت 10 سال میشه همینجا کار میکنم در لیلامي. ښه 10 کاله کېږي. نو په دې 10 کالو کې څومره عایدات مو کړی ده؟ آیا ورته راضي وی نه وی راضي؟ عایدات خود همه رقم است که کار میکنی فقط پس گشته همینجا مال میخری خرج خانه میکنی اما خوب است شکر دست آدم پیش کس بند نمیشه همیشه در کار هستی. ډېر ښه ډېر ښه عزیزانو زموږ دغه هیوادوال پکې راضي ده په دا کار کې. نو په دا کار کې 10 کاله کېږي چې بوخت ده. وروره داسې یو خوندوره خاطره دلته لرې کوم څوک راغلي سپلۍ درنه بیه کړي نه یې اخیستې بیا تاسو عکس العمل ښودلی؟ یه خود زیاف میشه لیلامی زنا زیاف میرن و خدا پیچوی پنجم میده ششم میده مردم سعی کردن بی‌مبارک است. و یک دفعه فکرم نشده چبلی رخمی خاطره خوش است که دلینگی را مردم داده بودم پس آورد. دلینگی دی ورکړې وې خلکو ته. نو د ښځینهو چلند تاسو سره څنګه ده؟ آیا د دوی له تاسو نه شی اخلي نه اخلي؟ بازارا شکر خوب است زنا میخره سعی میکنه بازش که یک ذره بازارا دیگه شکر آرامی است بازار یکم کم ضعیف است دیگه کوشش میکنیم که بخیر بازارا خوب شه مردم بیاین دل جمع شکر مزار شریف آرامی است دیگه کلگی به طبیعت میاد به خاطر محفل خوشی و اینا سیل ساتیری و تفریح به مزار شریف خیلی مردم ډېر ښه ډېر ښه عزیزانو. نو ورور دې له هغه موږ ته خبره راکړه چې دلته 24 ساعته ناست دی نو ملا دې خو نه خوږېږي؟ والا کار خوب است کار تا کار نکنی در جای دخوام آدم مریض میشه. باید آدم مرد به خاطر کار است و همیشه کار کنه تندرست می باشه. یعنی سړی باید وهڅېږي د خپل ځان تباه کړي د کورنۍ لپاره. این خب سوال آدمی است که هر کس زن میگیره باید کار کنه زحمت بکشه که دستش پیش کار بند. نو ښځینه همیشه په میړه زوري. زن زور است. زن سر کلگی زور است. هر کسی که میگه زور نیست پیش ما ایستاشه ما یک کلمه سپورتان میگم. نو د تا هغه پوښتنه به څه شي؟ هغه یوه کلمه چې ته پوښتنه کوې هغه به څه شي؟ لیوره بو باشه هر کسی که میگه زور نیست با بیایم ما میگم برش او مخفی باشه. ډېره مننه وروره تاسو له وخته. خوش آمدید. تشکر به جوړ سي عزیزانو. یو ښکلې مرکه مو په دلته درلودله او د دې بعد هم دلته بل دوکان ده چې دلته نور د آرایشي لوازم خرڅوي. نو دغلته د موږ یو بل ورور هم درېدلی ده چې غواړي له موږ سره مرکه ولري. وروره کیدای سي زموږ لیدونکو ته خپل ځان ور وپېژنئ؟ وروره محمود یم مزار شریف نه دغه د بنجارو دوکانداري کوې. نو څومره وخت کېږي دلته دوکاندار یې؟ تقریبا 15 کاله کېږي. 15 کاله. نو 15 کالو کې د ډېر آرایشي مواد هم شاید خرڅ کړي؟
او اول دینه مخکې ټیکري و اوس شکر لوازم آرایشم اچولی وم لوازم خرڅلاو لرې پلورل کېږي که نه او ورځ هم تېرېږي شکر الحمدلله مشتریان خو لرې بلکل مشتري له دې ځایه کوم شی ډېر اخلي کوم شی ډېر اخلي دا خو ټولو ته لوازم په کار ده نو هر شی داسې ودرېږي هر شي نه اخلي ښه او دا خو آرایشي لوازم دي کومه ورځ کوم چا درنه آرایشي مواد غوښتلي دي چې تا خپله ورته وړي نه هسې نو تر اوسه مې وړي نه واده ماده دې خو نه ده کړی کوزده مې کړې ده واده مې نه څومره آرایشي مواد تا وړي دي هلته چیرې هلته مې مور لیږي زه نه لیږم ښه ته نه لیږې نو کومه ورځ درته ویلي چې دا آرایشي مواد دي خراب دي نه لرې ده بیچاره ښه او بلکل ویې نه ویل داسې ویله چې ما دغه نوکانو کې وویل نوکان مې خراب سوه نه خرابه شی انشاءالله نه لرو ټول دکان مال ده نه بلکل دغه څه شی دی وروره دا د مار عکس ده پې دا د سر تیل دی غوړي دی سر تیل دا څنګه مار عکس بیا پې وویلی ده بس هر کمپنیانې فرق کوي که نه بلکل نو دغه د صابونونه دي او هغه لکس صابونه له دې نه تا خپله کار اخیستی دا له صابونه دا بهترین صابونونه دي او څو څنګه ځان سپینوي نه سپینوي کوم دا ښه کیفیت لري اصلي دي ښه دې نه یې وکاروم نو مشکل ای ځان څرنګه چې ګورې زه خپله سپین یم دا وکاروم بیخي سپینېږم ماشاءالله خدا داسې ده نو ډېره مننه وروره ستاسو له مرکې نه هیله ده چې ښه وخت ولرئ او پرې خوشحاله واوسئ عزیزانو څرنګه چې تاسو ګورئ دلته بله بنجاري دوکانونه د بنجاري ډېر زیات دي او دلته نور توکي هم د وړکیانو خرڅېږي څرنګه چې دلته معلوم دی وزې ګورم دا هم د وړکیانو لپاره کالیګان دي عزیزانو دا چې تاسو ګورئ نو دا یو تیکهیي دي او داسې وړکي پرتګونه خرڅېږي دغه وړکو لپاره دی چې یو کلن یا دوه کلني داسې دي نه یو کلن او دوه کلن او دا هم نور ښکلي کالیګانو جامې دي عزیزانو تاسو کولی شئ له دې ځای نه خپل ماشومان ته جامې واخلئ وروره نوم دې څه ده نقیب الله د کوم ځای اوسېدونکی د مزار شریف ښه څومره وخت کېږي دلته اوسېږي لږ لږ زده کوم لږ لږ پوهېږې نو څومره وخت کېږي دلته اوسېږې ژوند کوې 10 سال 12 سال میشه ښه 10 کاله کې 12 کاله کې چې دلته ته ژوند کوې نو څنګه دی خرڅلاو د وړکیانو کالیو فروشات خوب است برای فعلا برای یک 2-3 سال میشه کمی تغییرات آمده څنګه تغییرات راغلي ضعیفه سوي دي قوي سوي دي ضعیف شده کمی ښه نو خلک البته اقتصاد ډېر ضعیفه سوی اقتصاد مردم ضعیف است پیسه نیست کار نیست ضعیفی است کاروبار کنید ښه نو داسې وخت سوی چې کاروبار نه چورت دې ډېر خراب وي کوم شعر دې ویلی ده په هغه وخت کې والا یگان وقت میشه دیگه چورت دې خراب وي څه رقم یو شعر ته وایه مثلا او خودم حالا ما چی بگم فارسی بگه که ما باید بگه مثلا احیانا مثلا فکر دې خراب سوی چورت دې خراب سوی احیانا یو شعر دې ویلی چې دغه اقتصاد ضعیفه ده اما شعر ما زیاد یادم میره نو څنګه داسې یو خوندوره ټوکه زموږ لیدونکو ته نه لرې نه دیگه اوگه پارم ما کار غریبی را پرسان کن صحیح ده نه عزیزانو دا چورتونه داسې خراب دی چې هم ټوکه له یاده وځي هم شعر له یاده وځي او دغه کارو کې دی مصروفه دي نو دا وه د دې سمت ویډیو عزیزانو تاسو له دې ځایه هم ځینې شاټونه ووینئ نو بیا به همدغلته یو بل دوکان ده چې ماشینونه پلوري هلته به مې وړکۍ مرکه ولرو بیا به له دې ځایه لاړ سو لاندې هلته د څپلیو حصه ده نو د لیلامیو د څپلیو د بوټونو له هغې نه هم تاسو ته معلومات وړاندې کوو عزیزانو دا ایسه چې تاسو ګورئ دا هم د ګنډلو د ماشینونو دوکان ده نو دلته هم ترمیمګاه لري هم داسې نوي او زاړه ماشینونه دی دوی خلکو ته خرڅوي څوک چې خیاطي کوي یا ښځې چې په کور کې خیاطي کوي یا نوي هغه خلک چې ډېر لوی فابریکې لري د خیاطۍ لپاره د ګنډلو لپاره نو د دغې ځای ماشینونه کار اخلي له موږ سره دلته د موږ قدرمن ورور درېدلی ده نو له دې سره غواړي یو لنډه مرکه ولرو د دغې کار لپاره نو بیا به لاړ شو له دې ځایه حرکت وکړو د دې لیلامۍ نورې څانګې هم تاسو ته وکړو السلام علیکم وروره السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله خیر ورور ژوندی اوسې جوړ سې وروره کېدای شي خپل نوم موږ ته ووایه زه محمد هارون د مزار شریف اوسېدونکی یم
څومره وخت کېږي دلته اوسېږې؟ زه خو ما ټول عمر په مزار تېر شوی خو په دغه دوکان 15 کاله شو. 15 کاله کېږي چې په دا دوکان کار کوي. دا د ماشین آلاتو دوکان لري؟ بلکل هم ترمیم ده هم فروشات ده. نو څرنګه ماشینونه لري وروره دلته؟ کېدای شي موږ ته یې وښیې. زموږ په دوکان کې انشاءالله د جاپان مال شته ده، انډیا مال لرو، چاینا مال لرو. دا د جاپان مال مو موږ ته کېدای شي وښیې؟ دغه چې دي دا سپین ماشینونه مکمله دا جاپاني دي. ښه عزیزانو دغه ماشینونه چې تاسو ګورئ دا جاپاني ماشینونه دي او دا جاپان هم زیاتره د ګلابي رنګ نه کار اخلي. فکر هم ده؟ بس مختلفې رنګونه هر رنګ دي، شنه، بي، سپین، سره، هر رنګ پکې شته. هر رنګ. نو کومې پاکستاني دي؟ پاکستاني خو فعلا نه استفاده کوو نه. بدون دوتونه نور شی نه لرو د پاکستان مال. نور تاسو جاپاني دی بل د کوم هیواد دی؟ چین د هند ده زیاتره. چین کوم یو دی بیا؟ د چین مال چې دا دغه ماشینونه دي د شاپرک چاپي. ښه شاپرک چاپي دي. او دغه چې د هندي مالونه دي خیاطي کارتونه. ښه عزیزانو دغه کارتونه چې تاسو ګورئ نو دا کارتونونه د هندي دغه ماشینونه چې تاسو دغه کونج کې ګورئ دغه هندي ماشینونه دي عزیزانو. زیاتره په خیاطي ځایونو کې یا کورو کې څوک چې لري دا هندي مال ده. څوک چې په کار کې هغه هم چینایي دی، هغه رنګ مکمل چینایي ده. نو آی صاحب موږ ته د دغه پلورلو لږ ذره قصه وکړه. د یعنې د فروشاتو. د فروشاتو. فروشات نو نسبتا جمهوریت له وخت نه نظام د امارت د امن شته شکر الحمدلله ډېر خوشحاله یو. ښه امن ده او کاروبار کې لږ ذره فرق راغلی ده خو نو په دا کاروبار غمګینه یې خوشحاله یې؟ یاره چې کاري خوشحاله یو او چې کار هم نی څوک هم له ښاره نه شړي خو بیا هم خوشحاله یو پرې. بیا هم خوشحاله یې؟ بیا هم پرې خوشحاله امن ده چې امن شته دغه باندې شکرګزاره یو. نو دغه خپله له غمه چاق سوی یا له خوشحالۍ؟ نه دا خو طبیعي ټول موږ ورونه نه څه چاغ یو. ښه داسې جینیټیکي ورثي داسې چاغ یې؟ بلکل ټول ورونه فضل. کومه ورځ داسې فکر کړی چې زه لاړ شم کلاب ته منډې وومه خولې تویې کړمه؟ مجرد وخت چې وم تلم تلې او اوس هغه وخت کې ډنګره وې؟ ډنګر وم او د هغه وخت تصویران مې که وګورې ډېر وچ یم. ټول وزن مې 15 کیلو. نو بعد له واده ته چاق شوې؟ واله واده چاق شوم. نو د دې لامل به څه یې؟ د دې لامل دا ښځه خدمت دې کوي. نو بسیار ست پام لري چې دا راپورته که دا راکته که؟ دا خو مزار مزار کې باید ټول تابع اوسي. ښه او دا د مشرقي خلک چې دي بس تابع دي هلته دلته نه خو دلته موږ هم د مشرقي خلکو موږ هم تابع کوي اساسا. بلکل دا خو بدون شک د کوم خبره نشته. عزیزانو دا ښځې په زیاترو کسو زورې دي، په زیاتره کسو زورې نه دي. بعضې کسان میوند روانې نو په دې حاجي صاحب زوره نه ده. نه زوره نه ده. زوره نه ده بلکل. زما هغه ملګری ده مخامخ هغه ډېر زور ده. هغې باندې ډېره زوره ده. بلکل ها. نو هغې ته که ووایه تا ښځه کړې بیا درته څه وایي؟ او پوښتنه وکړو خپله غږ به وکړو تاسو په کمرې کې راولئ هغه به خپله ووایي. نقیب جان برادر ما از ما سوال کرد ما گفتم خسر ما انشالله کدام گپ نیست او نقیب جان ما هست از او پرسان کنه جواب شوید. زنه مې دا شعر مې له دغې نه زده کړی ده. نو ډېره مننه وروره ستاسو نه. الحمدلله ډېر خوشحال شو چې تاسو سره امن نه د دولت موږ ډېر خوشحاله یو. ډېره مننه ډېره مننه. الله دې کاروبار نور ښه کړي موږ ته انشاءالله او خدای دوی موږ ته لري. ژوندی اوسئ عزیزانو. اوس به لاړ شو د لیلامۍ نور څنګه هم تاسو ته وښیو. عزیزانو دا کوڅه چې ګورئ دا کوڅه د کالیو پلورلو ځای ده. نو بېلابېل دوکانونه دلته شته چې ښځینه او نارینه کالیګان خرڅوي. نو کته چې تاسو ګورئ هلته د نارینه کالي هم شته او په دا حصه کې ښځینه کالي دي. دغه حصه چې تاسو ګورئ عزیزانو دلته حجاب خرڅېږي. نو چپنې دي د ښځو لپاره چې د دوی دغه د کالیو په سر هغه چپنې چې کشوي او حجاب بیا اغوندي. نو دغه دوکان کې پلورل کېږي. څرنګه چې تاسو ګورئ دغه موډل حجابونه دی دوی لري. دا چې تاسو ګورئ ډېر غټ ښایسته رنګ او ډېر ښه دوخت پکې سوی ده. دغه حجابونه دي. نو دلته زموږ یو بل ورور هم درېدلی ده د دا دوکان صاحب ده. نو دې سره یو مرکه لرو. سلام علیکم وروره. سلام سلام. ژوندی اوسې جوړ سې. نوم دې څه دی وروره؟ نوم مې محمد نعیم دی وروره. د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ د بلخ شریف ته د مزار شهر. د مزار شهر اوسېدونکی ده. نو دلته دا دوکان تا خپل ده؟
دکان مې خپل و دکان تشتن خو بلې و ده خو خالي یعنې کرا ورکوې د کال څو کرا ورکوې وروره د کال تقریبا 15,000 راځي نو $15,000 ایزانو دا دوکانونه د کال $15 کرا ورکوي وروره د دغه توکو په هکله د موږ ته لږ زره معلومات راکړي چې دلته چای خرڅوې دلته زموږ دا دکان چې د ایجاب ده مخکې ما خپله د سرپدلونیانو بلوزونو د زنانه شیان لباس ما خرڅوله اوس تقریبا په هغو کې کاروبار لږ داسې لږ سو بیا ما خپله تصمیم دا ونیو چې دا زموږ خپله 2-3 دوکانونه نور هم دا متحد کړي دي تصمیم دا ونیو چې دغه دوکان هم ایجاب شو د ایجاب بازار بیا هر څه نه یو څه ښه ده یو څه ښه ده نو ښځینه زیات راځي د ایجاب لپاره دا کوڅه چې ده د تخفیف په نامه مشهوره کوڅه ده او تر مارکیټو تقریبا زیات خلک دلته توباله کېږي د سودا او د اخیستو کومه ورځ په خرڅلاو کې جنګ کړی ده جنګ نه دا نن سهار مخکې لا یو سیاست راغلی یو لږ داسې جرباسې وکړو خو موږ دونه وخت ورنه کړو په د دې دپاره چې سیاست وه بیا د پیسو دپاره جنس یې وړی موږ بیرته پیسې ورکړلې ښه پیسې مې بیرته ورکړلې داسې وخت راځي ځینې وخت چې کس راځي مثال سودا ده نو بازار د خامخا رنګ خلک هر رقم خلک دلته توباله کېږي او بېلابېل چلندونه لري نو دا ایجابونه خپل زمان چې نامزاده وې یا نامزاد سوی نه تر اوسه نه هغه خو ما داسې وخت کې زه ما واده کړی چې هغه وخت کې ډېر داسې د سادګي وخت و ښه نو کومه ورځ تا نه داسې ته هغه نه ده کړی چې والا ما ته د کالي نه دي اخیستې ما ته د ایجاب نه ده اخیستی نه هغه مسؤلیت نه شکر ده چې زه خلاص یم مشران ورونه شته او د ټول کور مسؤلیت چې ده د دوی په غاړه ده د دې په غاړه ده زه د دې شیانو نه هېڅ بېغمه یم د یو ښه له دې ځایه بېغمه یم موږ ته د دغه د پلورل یو ښکلې خاطره ووایه وروره خاطره به څه خوږه که ترخه خوږه وایه ترخه وایه مقصد موږ دا لیدونکي وخندي داسې خاطره خو په دې کې ما ته داسې اوس ذهن ته نه راځي خاطرې خو ډېرې دي دا اوس مې حاضر داسې ذهن ته نه راځي داسې یو ښکلی شعر لرې شعر نه د رحمان بابا دا یو کلام دا ځینې وخت مې دا ډېر دغه ته راځي وای وای کر د ګلو کړه چې سیمه د ګلزار شي اغزي مه کړه چې په پښو کې به دې خار شي ته چې نور خلک په غشو باندې ولې همدا غشې به ستا په لور ګزار شي ډېر ښایسته شعر نو داسې شعرونه دې وروره کوم وخت کې په یادېږي چې غمګینه یې یا خوشحاله یې زما خپله خو ځینې وخت داسې وخت کې تصور کې چې تنها یوازې یو ځای ناست اوسمه دا ځینې وخت دا خبرې راځي او د ځان سره داسې یو تصور کوم د دې ژوند او د دې زندګي په اړه فکر کوم بیا داسې یو شعرونه کله کله مطالعه کوم او ګورم یې خوند ښه مطالعه لرې مطالعه لږ ډېر لرم داسې زیات نه خو لږ مطالعه لرم ښه وروره دغه د قیمتو په هکله موږ ته لږ زره معلومات راکړې قیمتونه یې چې دي وروره د دې خو بېلابېل قیمتونه دي د هر یو ایجاب خپل مثلا دا ده چې موږ ته راځي 900 غني راځي او د دې ایجاب قیمت چې ده دا راځي موږ ته 800 غني خرڅوي 1900 1100 داسې قیمتونه یې بېلابېل دي او ځینې ایجابونه دلته داسې حتی 1500 شپږ راځي داسې مثلا دا بیا د دغه ښار زموږ خپل تولید ده ښه د افغانستان تولید ده دا موږ یې خپله تولیدوو او دا له کوم ځای راځي دا هم خپله تولیدوئ دا هغه دا بیا د کابل مال ده دا د مزار مال ده هغه د کابل مال ده هغه مال ده چې دا موږ یې خپله تولیدوو تکه یې اخلو ورکوو یې کارخانې ته ګنډي او غمي باندې وهي دا بیا چې دا تیار مال بیا موږ د کابل نه راوړو ښه او د بهر نه مال لرې لکه عربي څنګه د عربي ایجابو چپنې مال نسې نه له بهره چې راغلي لرم دا عربي ایجابونه دي چې دا د بهر نه راځي ځان دا چې ګورئ دا عربي ایجابونه دي چې له بهر راځي د دې نه کاپي کېږي ښه له دې نه کاپي کېږي هو کاپي هم شته خو دا خپل هغه تکه عربي تکه ده چې موږ ته راځي دا ځینې کارخانې کاپي ګنډي هو نو کاپي ګنډي دا اوس ګوره دا یو مال چې یو سړی ګنډي دلته بیا موږ هم چې د کابل نه راوړو بیا ځینې وخت دغه د دوی موږ هم کاپي کوو نور هم کاپي کوي خو مقصد د دې لپاره چې یو څه نرخ ارزانه شي نو تاسو هڅه کوئ د موږ وګړو د خبر د ارزانه کوي ارزانه کو خو چې هر څونه قیمتونه یې لږ شي دغونه د اقتصاد د خلکو چې دا چندان سم نه ده د دغه خاطره ستاسو پیام خپل ګاونډیان ده چې په بهر کې دي چای ده ګاونډیان ته خو پیام دغه د چې عمل ته ځي مقصد د وخت بې ځایه ضایع نه کړي د کار او د غریبۍ لپاره ځي د افغانانو کوشش ده وکړي چې د افغانانو فرهنګ
د بهر کې باید ژوندي وساتي دوی یعنی داسې کارونه خلاف د قانون دغه کارونه ونه کړي چې د افغانانو نوم بد شي داسې یو کارونه باید وکړي چې یو ځای هر یو ووایي چې یو افغان ده او رښتیا سم افغانان دغسې خلک دي ډېر ښه او هغه وګړي چې په بهر کې دي او د تا ګاونډیان نه دي هغې ته څه پیغام ده هغه ته مين پیغام دغه د چې مسافر دی خو چې هر څه نه مسافر زړونه نری دي چې د هر یو وادي زموږ د سترګو تور دي خو کوشش دې دغه لپاره وکړي چې د کور نه بهر وځي باید د یو ګټې لپاره د یو مقصد او د یو هدف لپاره وځي باید خپل د هدف لپاره هڅه او کوشش زیات وکړي ډېر ښه ډېره مننه وروره ستاسو له وخته چې موږ ته مو وخت راکړه ژوندی اوسئ عزیزانو دا هم تاسو چې وکتل دا هم د دغې ځای د حجابونو د پلورلو ځای و نو په هغه اړخ کې ځینې نور دوکانونه هم شته چې بېلابېل نور توکي هم خرڅوي تاسو راسئ عزیزانو دغلته تاسو چې ګورئ بېلابېل داسې کوبای هغه دي کالیګان دي او داسې بلوزونه دي عزیزانو تاسو چې ګورئ او دغسې نور داسې حجابونه دي چې دلته پلورل کېږي او په دې سیمو کې د حجابو دوکانونه زیات دي د پنجابي دوکانونه زیات دي او دغسې نورې توکي دي چې تاسو کولی شئ دلته راسئ واخلئ او دا هم بل حجاب دوکان ده سلام علیکم وروره سلام علیکم وروره ښه ژوندی اوسئ جوړ اوسئ وروره نوم دې څه شی ده زما نوم اسلام الدین د کوم ځای اوسېدونکی یې زه د بلخ د ولسوالۍ د مزار کې دا نوم دې چا ټاکلی ده دا نوم زما اسلام الدین دا پلار راته پلار دې ټاکلی ده ډېر ښه لوکس نوم یې درته ټاکلی ده لکه دین او اسلام غوندې داسې استواره واوسې نو څومره وخت کې دلته دا دوکان لري وروره دلته زه یو کال کېږي چې دلته شاګرد یم دلته فعلا ښه شاګرد یې دلته نو څنګه دی دا طریقې دې زده کړې دي پلورلو که نه و طریقې مې زده کړې دي جنګ منګ دې زده کړی که نه نه جنګ نه ده مې زده جنګ نه شم کولی څنګه مال اوس خرڅوی سې و خلک چې راسي مثلا یو چپنه په څو خرڅوی دا یو چپنه ده چې اوس وروره دلته موږ چې خرڅوو دی موږ تخفیف هم ده یو خو به د حجابونه د هر رقم دی اوس وروره دغه 2500 روپۍ یو حجاب موږ خرڅوو دا وروره 2500 روپۍ یو حجاب خرڅوئ 2500 روپۍ نو کومه ورځ څه وایي چا درته ویلي چې دا 600 راکړه تا ورکړي نه ورکړي مې هم دي داسې 600 مې ورکړي دي جنګ دې ورسره نه ده کړی نه جنګ مې نه کړی مګم رویه ورسره که ورسره نو کرامات کومه ښځه درسره راغلی چې شخړه یې درسره کړي چې باید دا کم کې نه نه دغه رقم ما پیسې دي خوړلي نه نه دي صحیح نه ژوندی اوسئ وروره ستاسو له مرکې نه ژوندی اوسئ جوړ سئ عزیزانو دا هم بله مرکه په دې سیمه کې نو دغسې ښکلي ښکلي نور کالیګان دلته چې هغه څوک ودونه لري محافل لري محفلونه لري راتلی سي له دې ځایه دا کالیګان اخیستی سي وړی سي نو تاسو عزیزانو دې ځای شاټونه هم وګورئ بیا به لاړ سو د لیلامۍ نورو سیمو ته چې تاسو ته د نورو توکو په هکله معلومات وړاندې کړو کوڅه چې تاسو ګورئ دا کوڅه کې دوه دانې د دسکول پلورلو ځایونه دي عزیزانو چې بېلابېل دسکولونه دلته پلورل کېږي څرنګه چې تاسو ګورئ دا هم پلاستیکي د وړکیانو لپاره دسکولونه دي دا هم د وړکیانو لپاره دي دا هم د ځوانانو لپاره دي هغه ځوان نجونې چې مکتب ته ځي او یا هم یو چیرې چکر مکر ځي او دا دسکولونه هم چې تاسو ګورئ عزیزانو دا دسکولونه تور دسکولونه چې دا هم د مکتب لپاره دي دا د ملا دسکولونه دي عزیزانو چې په دغه دوکان کې پلورل کېږي نو دغه ځوان چې ده د دغه دوکان صاحب ده څرنګه چې تاسو ګورئ سلام علیکم وروره علیکم السلام ورحمت الله ژوندی اوسې جوړ اوسې نوم دې څه ده وروره نظر محمد نظر محمد ده د دغه دوکان کرا ورکوونکی یا صاحب یې کرا ورکوونکی ښه څو کرا ورکوې وروره میاشتې 12,000 د میاشتې 12,000 ډېرې پیسې نه دي ډېرې پیسې کاروبار هم ضعیفه سوی اقتصاد هم ضعیفه سوی کاروبار زه ول دومره غمګینه یې وروره ول دومره غمګینه یې لږ در وخانده چې خلک دې وګوري نه انشاءالله نو دغلته د چی کوم باکسونه لرې وروره د چا لپاره یې لرې ټول زنانۍ دي نو زنانۍ دي دسکولونه دي او سفري دا شیان لري ښه د سفر لپاره هم دا شیان لري نو دغه دسکولو په اړه لږ در معلومات موږ ته راکړې
معلومات راکړئ چې دا د سکولونه د کم ځای دي او چیرې جوړ شوي دي. دلته وطني دي، همدلته جوړېږي. دا د وطني ده؟ وطني مال نه دي. چینایي او جاپاني او داسې مالونه نه لري؟ عربي مال داسې نه لري؟ ټول وطني دي؟ عزیزانو تاسو چې ګورئ زموږ وطن ډېره وده کړې ده، نو دغسې ښکلي ښکلي شیان لري. نو خلک راځي دې ځای نه دا شیان وړي. د ورځې څو دانې پلورل کېږي وروره؟ بازار چې کېږي خو چې بازار د ورځې کې ډېر ضعیفه دی. نو نن دې څو خرڅ کړه د سهار نه تر اوسه نه پورې؟ تر اوسه پورې 3-4 دانې مسکال هم خرڅ کړي. 3-4 دانې مسکال خرڅ کړي. دا 3-4 دانې خو د کرام نشي پوره کولی؟ نشي پوره کولی، نه. بلې دا خبره خو ده. نو موږ ته د یو خوندوره خاطره په دغه دوکان کې ووایه وروره. خاطره څه خوندور نه لرو. کوم چا خو در سره شخړه نه ده کړې، جنګ منګ در سره چې تا هم رانیولې ښه به دې درنګ کوبه کړی؟ نه. پرې خوشحاله یې؟ دا خپل په کار باندې خوشحاله همده په دا ضعیف اقتصاد کې؟ خو څه وکړو، اوس بېکاري وي، قرار کور کې هم کښېنشي. دا خبره خو نه ده، دا خبره خو ده عزیزانو. نو ستاسو پیام زموږ لیدونکو ته څه ده؟ یا اوس پیام نه وایه، هر وخت چې کلب ته لاړې یو ښه اندام دې جوړ کړې بیا پیام ورکوې؟ اوس پیام نه ورکوې؟ نه اوس عزیزانو دا هر وخت چې کلب ته لاړه ښه باډي پیدا کړه بیا پیام ورکوي، ځکه اوس په دې کامره کې سم وایي زه نه ښکارم. داسې ده؟ ژوندی اوسئ وروره، ډېره مننه، ښه وخت ولرې. عزیزانو د دې ځای مرکه مو واورېدله. نو په دغه څنګ کې زموږ یو بل ورور هم دلته دوکان لري. نو دا هلته لاړ سو د دې نه ځینې سوالونه او مرکې ولرو. سلام علیکم وروره. وعلیکم السلام وروره. جوړ یې په خیر تکړه؟ شکر فضل ژوندی اوسې جوړ شي. نوم دې څه ده وروره؟ نوم مې عبدالواحد دی. د کوم ځای اوسېدونکی یې؟ مزار شهید بلخ څخه. د بلخ څخه راغلی یې. نو دلته دا دوکان دی تا خپل دی شاګرد دی؟ شاګرد یم دلته. په دې شاګردي کې دې څه زده کړي؟ والا څه وایم، د دوکانداري هم پکې لږ زده کړې. صبر دې زده کړی ورکې؟ صبر حوصله دا پکې کار ونه کوي نو کار نه کوي. څنګه د اقتصادي وضع دی؟ شکر دی والله فضل الله. مخکې دې چې دلته شاګردي وکړې تاسو کار کوه؟ ما د مکتب مې ویلی، اوس هم مکتب وایم. مکتب مې اوس وسعت دی. څو کلن یې ته؟ زه د 18 کلو. ته د 18 کلو یې؟ والا ډېر ورکه نه یې پاتې؟ نه دا قد مې هم تا ډوډۍ کمه خوړلې ده؟ قد مې هم سوړي کې پاتې دی. ډوډۍ خو کمه نه ده خوړلې؟ نه ډوډۍ ما ده کمه خوړلې. ډېره ډوډۍ خورم. نو د 3 وخته ډوډۍ دې مکمل برابره ده؟ هو الحمدلله. رئیس خو در باندې ظلم ولم نه کوي؟ نه خبر نشته. کومره در باندې پټکه نه ده کړې؟ نه پټکې کومه شی پټکې نه کوي. پټکې نه کوي؟ نو متقابل احترام شته؟ الحمدلله شکر. نو راځه دا دوکان ته دې یو ننوځو. دا دوکان نه موږ ته لږ زره خبرې وکړه. قرار درېدلی ما په خبرو نیسې. خبره نشته. نو دال د چای لرې ته؟ دال د چای لرې؟ دا سپلی دی. ته راوایخل د موږ لیدونکی وکړی نو. دا سپلی دی. دا څو دی دا قیمت دې سپلی؟ دا 3,500 روپۍ تخفیف څه. وطني ده؟ نه چې خارجي مالونه دي ته لیلام لپاره مې خلاص. ښه لیلام یې کړي دي. نو دا څه رقم دی دا؟ دا بیا څه 5,500 روپۍ قیمت دی. 5,500 قیمت ده. نو څو یې ورکوې خلکو ته؟ خلکو ته اخري قیمت 5,500 زر روپۍ باید ته بیه کوې. حتما یو 200-300 فایده ورکې کوې؟ نه دا 5,500 کې هم دا 100 یا 200 روپۍ یا 900 پاتې کېږي. نو دا هم زیاتره پلاستیک کار شوي دي وروره؟ هو دا زیاتره دي پلاستیکي. دا پښې نه شړوي؟ نه دا پښې نه شړوي. آزاده دي؟ آزاده دي. نو نور څه لري وروره؟ نه دا بایکونه دي، دسکالونه دي، دا څه شي وینې دا دسکالونه. کومه ورځ دغه بایک سره سفر ته تللی؟ دا بایک سره سفر ته تللی؟ نه شکر دی فضل الله سفر ته نه ځم. چې سفر ته لاړ شې په دې بایک باندې نه ځې؟ نه سفر ته په تیاره کې چې په دې بایک نه ځې؟ اول خو سفر ته هېڅ نه ځم. ولې؟ خارج ته مې ته زړه نه کېږي. دا خپل وطن ګل وطن دی. نو زړه دې په دالته خوشحاله ده؟ خوشحاله. واده دې خو نه ده کړی؟ نه تو شکر دی. نه تو هم نه دی کړی. ولې دې واده نه کړی؟ دا مکتب مې ما خلاص شي دغه پوهنتون وایم د خیر سره پوهنتون جوړ شو. بیا کار پیدا کړې؟ بیا 12,000 روپۍ معاش لرې؟ نه خپله پیسې مې چې پیدا کړې بیا خپله مې واده کوم. دغلته مشتري دې راغی لکه څه خیر د رئیس به دې ورته رسېږي؟ خیر خبر نشته رئیس. مشتري درته کېږي خبر نشته. نو څه وخت به ته واده کوې؟ دا بیخي په دې چور ته واچو نو واده کوه. نه دا تر اوسه عمر مې کم هم دی او دغه مې تحصیلات مې خلاص کړم بعد هغه بیا انشاءالله به پیسې پیدا کړې. نه کوم پیسې بعد تحصیلات او پیسې نشي پیدا کوي. موږ ډېر ځوانان لرو چې بیکاره دي. بیکاره دي شکر به د افغانستان خو دغسې دی باید موږ ته پکې خپله راځه ما ته یو حساب وکړو.
ګوره ته چې معلم سې 9.5 زره معاش لرې ته چې مدیر سې 11 زره معاش لرې صحیح ده ته چې بیخي په لوړو لرو چوکۍ کې کار وکړې زوري 8000 روپۍ معاش لرې ته په 8000 روپۍ معاش باندې څه رقم واده کوې زه هغه د خارجي پیسو باندې 200 ډالر کېږي څه وایم نه هغه د خپل 10 روپۍ ښې دي د خپل وطن کې نه د پردي وطن کې ظلم او دغه ستم لاندې هو همدا 10 روپۍ 20 روپۍ ښې دي که دا نن ورځ درته ووایي چې تیاره آماده ده پرواز وکړه څه کوې نه ځم نه ګورې څنګه وطن پرسته مینه لري د خپل وطن سره نو دا د هېڅ وخت نه ځي نو هر شرایطو کې دلته پاتې کېږي هر رقم شرایط خپل وطن ستا پایم زموږ بهرني هېوادوال ته څه شی ده ما پایم دا چې خپل وطن ته راشي خپل وطن دی ګل وطن دی خپل وطن کې خپل کار وکړي د پردي وطن هلته د ګاونډیان شته ګاونډیان دې شته نه ګاونډیان ماماګان مې وو هغه بېرته راغلي وو ګاونډیان مې تللي وو راغلي وو چېرته تللی وو دا ایران ته پاکستان ته نه هغه څوک چې مثلا اروپا ته تللی دي امریکې ته تللی دي کاناډا ته تللی دي هغوی د شته دی وو یو څو دانې شته دی هغې ته ستا پیغام څه ده ته ووایي چې پیسې رالېږئ دلته یا نه پیسې نه پیسې خو مې ته خپله د خپله کورنۍ ته ځم راولېږي چې هغه نه چې خپل وطن ته راسي خپله کورنۍ ورته حیرانه پرته والا د خپله کور نه نه دي خبر سم چې څه حالت دی پکې دا خبره خو ده نو عزیزانو دا وه د دې ځای مرکه تاسو ویل ده چې څنګه ښکلي ښکلي بیکونه دي ښکلي ښکلي نور شیان دي دغه حصه کې عزیزانو دغه د وړکیانو لپاره د اوبو بوتلونه دي نو دلته خرڅېږي نو دغه حصه هم تاسو ولیدل عزیزانو اوس به لاړ شو د دې له لامې نور حصې هم وګورو نو تاسو دې ځای ځینې شاټونه هم وګورئ عزیزانو دغه حصه چې تاسو ګورئ دا د څپلۍ پلورلو حصه ده بېلابېل څپلۍ دي نو تاسو ته موږ د آرایشو توکو د ماشین آلاتو د بیکونو حصه تاسو وښودله نو دا حصه چې د څپلیو د خاصې څپلیو حصه ده نو دلته ټول څپلۍ پلورل کېږي نه تکه شته نه رایشي مواد شته نه طلا شته هېڅ شی نشته غیر له څپلیو نو څرنګه چې ګورئ بېلابېل دوکانونه هم دلته شته رنګارنګ څپلۍ د عزیزانو دا چې تاسو ګورئ ډېرې ښکلې او 15 نمبر څپلۍ دي د انجونو لپاره دا هم وګورئ د انجونو لپاره ځکه وړې دي او د زنانو لپاره هم دلته بېلابېل نورې توکې شته د نرانو لپاره هم شته دغه څه چې تاسو وګورئ عزیزانو د ماشومانو لپاره هم دلته ځینې توکې شته چې تاسو یې ګورئ ده ډېرې ښه لاندې پلاستیک نیول شوی د پلاستیک مواد لري او په سر هم د دې د چرم مواد لري نو دغه حصه کې هم چې تاسو ګورئ دلته نور بېلابېل هغه هم شته دوکانونه شته چې تاسو کولی شئ دلته راسئ خپل شیان دلته واخلئ د پلورل ځایونه یې لاسته راوړئ دغه هلته ډېر ښکلي ښکلي څپلۍ دي عزیزانو دا چې تاسو ګورئ ډېرې ښکلي ښکلي څپلۍ دي دا 2 رقمي دي دا هغه هم لري یو رقم غږ ورکوي یو ګروپ لري دا دواړه ګروپونه لري عزیزانو نو ځینې څپلۍ دي وړکونې دي غږ ورکوي شاید تاسو په وړکونو کې اغوستي یا د غږ ورکولو څپلۍ نو دننه به هم دلته راسو دلته به تاسو بېلابېل نورې څپلۍ هم وګورئ دلته بوټونه هم شته عزیزانو دا د مردانه بوټونه دي د سړیانو لپاره او دلته هم ځینې نور څپلۍ دي چې تاسو څرنګه ګورئ عزیزانو دلته یو بل د څپلیو پلورلو ځای هم شته نو څرنګه چې تاسو ګورئ دلته له موږ سره د دغې ځای صاحب درېدلی ده وروره جوړې سلام علیکم ښه په خیر ساتمه ژوندی اوسې جوړ اوسې کیدای شي خپل ځان موږ ته راوپېژنئ نوم یې حمیدالله دی د کوم ځای اوسېدونکی موږ اصل چې غوربند است خو فعلا مزار شریف کې ژوند کوو ښه نو دغه ځای تا خپل ده هو دلته شکر خدای ته خپل دی خوشحاله یې پې بیخي شکر خدای سل په سل خدای دا خوشحاله یې نو چې قد دې دومره جګ ته هو دا خو د خدای داد دی څو متره یاره یو 90 بیا یو 90 والا نام خدا نو په دې څنګه بیا داسې چاغ نه
صحیح دی قد وزن سره برابر دی برابر ده وزن ډېر ډنګر هم نه معلومي که ډېر ډنګر ډېر میوه خو نه خورې والا میوه به باید وخورو چې صحت د خاطر مفید ده دغه پرون دې څه کومه میوه وخوړله والا بېګا خو چې سره دروغ ته شفتال هم خوړلی دي شفتالو خوړې خوندور وه خوندور دا بخملي دې خوړلي دي یا شالي سپینو غټان غټ غټ سپین دانې شلیل شلیل چې ورته وایي ما خپلې نه شالي وته شالي نه شلیل دی اصلا هغه نو څنګه دي دا څپلیګان دي څنګه دي له کوم ځای راوړې څنګه والا دا خو د پاکستان نه راوړو چین نه راوړو موږ دا نه کار کوو چین ته خپله تللی نه د موږ مشر ورور ځي نو دا د کوم ځای دی دا خپله چې دا مال چې خپله د چین مال دی فعلا د چین مال ده دغه فعلا دلته نه جوړېږي نه وطني مال نه چې جوړي هغه بې کیفیت ضعیف دی موږ خلک نه راکړي د دې قیمت څو ده دا قیمت چې موږ چې د بازار کې 1,000 روپۍ بیه کوو به اخر 1500 روپۍ 900 روپۍ خرڅوو واده خو نه ده کړی واده د خیره ان شاء الله مونږ کې د خیره څو جوړ سپلې دی وړلې په دغه اختر کې ولا هغه به هغه دی هغه شان دی نو در باندې زوره د مقصد دې کمرې در مونږ نه ویني چې در باندې راځي یوازې په مانه په ټولو باندې زوره ورې دي نو په دغه غم چې ته لرې په دغه غم کې یو شعر ووایه نه شعر شاعري خو فعلا چې شریعت نشته بیا به بل وخت د خیره برابر شي بې شعره غم لرې نه غم خو نشته شکر خدای غم نه لرې کله چې خپل نو څنګه په مینه مخکې لاړې یا بې مینې والله د کورنۍ خوښه وه د خپله خوښه وه دوه طرفه باندې په مینه مخکې تللی نو نه مینه نه مینه نه ولا نو مینه به څه وخت راځي مینه چې د خیره کور ته راشي بیا به راځي مینه راځي ښه داسې یو خوندور خاطره نه لرې والله خاطرې خو ټول ژوند خاطره دی وروره ته ماته یو خوندوره خاطره وکړه چې دا ټول خلک په خندا سوي والله داسې حساب یو په یو باندې دغه شکل بل د فراغ له خیره خاطره باندې درته وایي شعر شاعري به هم درته وایي ټول به د خیره آمادګي نه لرې نو فعلا آمادګي نه لرو جانه ستاسو ګاونډیان په خارج کې شته ګاونډیان زموږ خپل همشیره چې په خارج کې ده ښه هغې ته دغې له خیر سره دغې یوټیوب چینل نه دې ویني نو که په کانادا کې په اروپا کې هر چیرې چې نو دغه جا نه دې ویني څه پیام لرې ورته مونږ خور چې ده په امریکا کې ده ژوند کې ورته خدای دې هغه خوشحاله او د ما طرفه کې د ما غږ اوري د سره سلامونه ورته خدای دې وکړي چې خوشحاله ژوند ولري ارامه دې اوسي ژوندی اوسې جوړ سي او ستا پیام هغه وګړي چې په بهر کې دي ژوند کې هغې ته څه ده هغو ته دا وایي چې د خپل فرهنګ باید د لاسه ورنکړه په هر ځای کې چې اوسېږو د خپل هغه اسلامي جامه د خپل هغه کلتور چې کومه ده خدای قرآن لارې نه باید څوک ونه وځي همدغه د خپل اسلامي عزیزانو ډېر خوندور پیام مو واورېده نو د دې سیمې ځینې شاټونه هم وګورئ دغه ورور لکه چې زړی ډېر مرکې ته کېږي مرکه راځه ته دلته راسئ عزیزانو دغه ورور هم راسي دغه ورور سره مې مرکه وکړو وروره جوړې ژوندی اوسې جوړ اوسې په خیر اوسې بل دوکان لکه چې تا و دلته موږ دوکانونه هم شته که نه ته وتښتېدلی بیا تښتېدلی نه خو همدغه ځای کې ښېرېږو انشاءالله دوکانونه دي مصروفیتونه نوم یې عبدالفهیم ده د کوم ځای اوسېدونکی اتم د غوربند دی د غوربند دی فعلا مزار کې مزار کې اوسېږي نو دا کاروبار تاسو ټول څپلیو کاروبار ده څپلیو کاروبار ده فعلا همدلته مصروفه یاست نو ښه نو د خپل په سر وضع د ورځې څو ځل رسېږي یعنی د کوم حالت سره وځي دغه ویښته و دغه د ورسهار چې راوځو ورور یو دفعه رسېږو جوړوو خو شکر فضل د خدای هم د یو دفعه چې جوړ کړو فعلا د افغانستان وضعیت چې ګورې دوکانداري ګورې هماغه نه جوړوې نه د یو دفعه جوړوو شکر بس په خاطر چې موږ او تاسې موږ دا کسان چې هستو دوکانداران یستو سهار چې راوځو هم د یو دفعه یو حمام کې سړی ویښته جوړ کړي راوځو بس هماغه کافي ده شافي ده د کومې خبره لرې بېادبي د مافي مجلس نه لرې کومه موډل نه یاست موډلان هر څوک د خپله وظیفه لري دوکاندار یاست ورور راوځو د خپل هغه صادقه وظیفه مخکې ورو شکر ده انشاءالله ته چاته تللی یې یعنی په کور کې خپله پلار ته شکر فضل خپل پلار ته تللی اخلاق و روش و څیره ګرده شی شکر وباس چې د خپل پلار ته لاس یوه ښه الګو ده موږ ته او شکر د خدای هم غواړو چې همداسې یو پلار لرو ډېر ښه ډېر ښه نو کوم ښکلی شعر د موږ لیدونکو ته کول لرې والا شعر خو نه لرو پښتو خوندور شعر خو نه لرو خو یو څو خوږې خبرې به ورته وکړو یو څو خوږې خبرې دا دي وروره ګله چې فعلا خلک وایي چې په افغانستان کې کاروبار نشته یعنی که بلې دغه ته هم لاړ شو کشور ته لاړ شو امریکا ته وښیم روسیه ته ویم کانادا هلته هم ډېر کسان دي چې د خپل دولت نه نالیږي دا وضعیت په څه باندې راځي چې موږ او تاسې باید ووایو چې دا وضعیت ټول چې مربوط کېږي د خپل دروني حالت ته مربوط کېږي چې هر څوک د خپله زحمت وباسي هر څوک د خپله کار وکړي هر څه کېږي هغه همت کار لري چې څوک وغواړي دا اوس دغه دوکاندار چې دلته ګوري ټول د یوه سره هېڅ څوک کار جوړي دي هر څوک قرضداره دي اوګاره دي وروره د خپل
کاروبار نه راضي نه دي مګر بیا هم د خپل راضي د خپل زحمت وباسي موږ او تاسو فعلا څه شی یاستو د کامرو د لاندې یاستو مثلا یو اکتور چې ګوري موږ مثلا یو بچی فلم په فلم کې چې کار کوي یو فلم د لاس شل کامرو د لاندې دا ډیر یو ښه اکټینګ کوي ولې ښه اکټینګ کوي دا پوهېږي موږ د یو لاس شل کامرو د لاندې یاستو که هغه ته یوه وظیفه ورکړي چې تو دوکاندار ډېره ښه ده کنې په اصل کې هسې یو نفر نه ده هغه پوهېږي چې دا د کامرو د لاندې ده باید زه یو ډېر ښه اکټینګ و چې په دې فلم کې ډېر ښه راشم نو هر څوک دلته غواړي چې بچی فلم سي بیا دلته څه خبره ده موږ او تاسې که داسې یو احساس ولرو چې هر یو دانه دانه هر که کفر که مسلمانی فقط دومره احساس پیدا شي چې موږ او تاسې د یوې کامرې د لاندې یاستو چې هغه هم د پاسه ده همداسې یو فکر وکړو چې موږ د کامرې د لاندې یاستو او راته ګوري موږ ټول د نړۍ کې چې یاستو اکټ خورا یو خاص اکټوران یاستو بالکل عزیزانو څرنګه فکر وکړو که موږ د یوې کامرې د لاندې یاستو چې د پاس ځای نه موږ ته ګوري کاروبار هم خپله کېږي که کار خرابي دا ژوند سختۍ مسلمان ته خو بیخي د سختۍ په خاطر ده چې مسلمان یاست و سختي راغلی باید سختي تېره کړو په خاطر چې د هغې د کامرې د لاندې یاستو باید داسې فکر وکړو چې موږ هماغه بچې فلم یاستو یا هماغه اکتور یاستو وروره ګله همدقسې باید عمل وکړو او که هغه کامره د نظر د لاندې ونیسو خلاص ته موږ ټول شی خرابېږي عزیزانو زموږ د قدرمن ورور ډېرې ښه خبرې په دې وکړلې چې موږ همیشه باید صادق اوسو راستکار اوسو دا صداقت راستکاري له بینه تللی ده چې کار خرابي راغلی ده نو دا صداقت راستکاري هم اقتصاد جوړوي هم ژوند جوړوي هم هیواد جوړوي افغانستان وضعیت چې وایو چې موږ مسلمان یاستو کار خرابه ده دلیل څه شی ده کشور دی مسلمانی اسلامي وای خارج کې وضعیت ډیر ښه ده خدای چې دا د کفارو نه کومه تمه نه لري موږ او تاسې مسلمانان یاستو شکر کلمه وایو د موږ او تاسې نه تمه ډېره ده باید صداقت راستی ولري موږ باندې همدغه نه د موږ نه غواړي چې د خپله بندګي ثابته کړو د چی په خاطر دنیا ته راغلي یاستو څه شی باید وکړو موږ خو روان یاستو جوابګو یاستو خپله بندګي چې اشرف مخلوقات یاستو ټوله دنیا د موږ او تاسې د تصرف د لاندې ده خدای د خپله جایګاه د ځمکې په مخ موږ ته راکړې ده بالکل باید په صادقانه نو عزیزانو تاسو د خوندورې خبرې واورېدې هیلې ده له دې مو خوند اخیستی وي نو ډېره مننه وروره ستاسو نه ژوندی اوسې نو دا هم دا ایسې د څپلۍ وې عزیزانو تاسو وکتل هلته کرمې چې وې دلته د مردانه څپلۍ وې دلته د ښځینه څپلۍ وې نو هیله ده له دې مو خوند اخیستی وي اوس به لاړ سو په هغه بل اړخ کې ځینې د څپلیو ځایونه دي د هغې جنه شاټونه هم وګورئ عزیزانو دا ښکلی دوکان چې ګورئ دا هم د لیلامیو د رستې دوکان ده څرنګه چې کومه ورځ کوم بورډ موډ مو باندې من نه وي ولی نو دغې نه به پوښتنه وکړو چې چا دې نه بورډ باندې ولی دی نه سلام علیکم وروره جوړ یې وعلیکم سلام جوړ یې صحت دې ښه ده په خیر ژوندی اوسئ جوړ شئ عزیزانو مقصد په چوکۍ ناست یو کوم ستونزه نه وي نو نوم دې چی ده زما نوم حنزله د کوم ځای اوسېدونکی یې زه د همدې مزار اوسېدونکی یم نو بس اصلا د بلخ یم ښه اصلا د بلخ دا ځای کې اوسېږې څومره وخت کې په دې لیلامې کې کار کوې والا دلته خو تقریبا زموږ 4-5 کاله شول نو زموږ یو دوکان هلته دا چې دا نوی شروع کړی نوی فعاله کړی یو 3 میاشتې کېږي و 3 میاشتې کې دې جارې فعاله کړی ده نو پرې خوشحاله یې غمګینه و نه بیخي الحمدلله ډېر خوشحاله یم څومره خلکو ته دې بوټونه خرڅ کړي دغه نن فعلا شاید نو بس بازاري ده بازار ده کله ښه کله بد نو هر رقم ده تا د ډوډۍ پیسې پیدا کړي نن لپاره یا د کالو یم نه ولا د کالو یم د بس تر اوسه نه پاتې دي اوس به تر مازدیګره دلته کار کوې نو تر غوجې کالو یم پیدا شي کار کوو نو یو 400-500 روپۍ دې پیدا کړي دي والا بس برابري ده نو دوکانداري ده کېږي کله 1000 کله 500 کله 800 رقم ده نو بس برابري ده نو څنګه ده د بوټو راوړل تاسو له کوم ځای کوئ د کوم ځای راوړی ده دا خو والا زموږ چې دي دا ټول سټاک مال ده لاټ مال ورته وایي سټاک مال ده دا فرمایش زیاتره د عربانو ده یا د بل مملکتو ده نو دا چې کله بیا عربان سره ډېره مینه همدلته ده ما شخصا والا بس نو کمه و دا بس دا زیاتره د عربانو فرمایش دي دا چې کله هلته د هغوی فرمایش ورکوي بیا شیپ نه خوښېږي یا په بیه نه جوړېږي بیا هغوی په ګودامو کې د چینایانو په ګودامو کې پراته بیا بعد هغه نه موږ ورځو دا شیان بیا ځینې رانیسو ایخلو نو څنګه په دې ډېر لوی دوکان باندې غمګینه یې نه ولې غمګینه نه الحمدلله خوشحاله غمګینه نه غوندې ده نه غمګینه مین پین خو نه نه ولا مین دا ورور د مقصد خان دی نوم دې چا ده وروره نظام الدین ده د دغې ورور یې بلې و څو کلن یې ته خپله زه 2 کلن دا څو کلن ده
دا 19 کلن ده. دا په تا زور دی ته په دې زور یې ته خپل تا معلومات کې څنګه وي نو کومه ورځ خو دې شخړه مشخړه نه یې چې په کشتي کې راچپه کړی نه احترام مې لري نه په کشتي کې نو ما خو نه ویل چې په هر ځای کې شخړه در سره کوي نه کشتي کې راچپه کړی نه پرشه هیڅ چا نه یې چپه کړی زه بیا ما ورته وویل بله برنامه ونیسه زه ما سره کشتي ونیسه کشتي ما سره نیسې سمه ده نه خیر مقصد زور مور ونه کړي زه یې چپه کړم چې دا بلیدونکي بیا ووایي چې دا ډېر زور ده صحیح ده ما لا چپه نه کړي نو تا ولې غمګین یې په خدای دا چېرې چې زه ګورم زه خپله غمګین یېږم نه خدای دې نه کړي ډوډۍ موډۍ دې خوړلې ده ډوډۍ مې خوړلې وو شباب سوچ مې بېرته ښه کوي ته څنګه د نوشابې پیسې زه ورکړم څه بله نه زه یې ورکوم تا ته مې راوړم ما ته یې راوړې څه رقم نوشابه راوړې هر شي چې تا مایلې زه دا ګوریلا خورم بچش سمه ده بیخي صحیح 90 روپۍ ده مقصد خیر مشکل نشته دې پیسو مانسر څنګه ستانه زیاته نه ده مانسر څنګه هر چی چې ته وړې والا سړی ډېر غټ ده مقصد په اخر کې کامره مې چې بنده کړه مقصد په اخر کې بشاره راته ونه وایي نه خدای دې نه کوي څنګه نه دغسې سړی نه ده بس ته امر کوه نو زه بلخ تللی وم دغه بلخ ښار کې سمرقندیانو سې کې وګرځېدم داسې ځای تاسو کوم ځای ده د بلخ موږ اصلا د بلخ د بوکې هستو د بوکې نه بله د بوکې دی نو تر اوسه نه بوکې نه یم تللی زه بیا بوکې ته هم لاړ شم انشاءالله چې زه بیا د خیر یو ځای څنګه د په پخوا خو شاید په کلي کې تا ژوند کړی کومه ورځ په د اخره سپور سوی چې کوم منډه کړې یا د هم غورځېدلی او دوه لغتې د خرې مې خوړلې نه والا بس دغه نه زیات تېرېدلم یم او علاقه مې هم نه درلودله چې سور شم ته څنګه نه تر اوسه هم سپور شوی نه یم سپور شوی نه چېرته چا کړی ژوند هغه کار تحصیل هم کړی هغه هم کړی تر اوسه چوپاني ته مخه نه ده کړې نه چوپاني خو نه دهقاني خو هر څه ته مخه هم نه ده کړې تر اوسه اوس هغه شوی نه یو لور دې نه دروالی دی سره تاو کړی لورونه مې ولیدي ښه څنګه په لور کې د لاس ماس خو نه ده والی نه لاس مې نه ده والی لاس دې والی به دې باندې اعصاب خراب سي لوټې دې رانیولي وهلی به دې تل لاس دې تا خوږ ده غم په دې اچه نه لاس هم نه ده والی چای مو کرل دي په دې کلو کې غنم دي پختې دي غنم پختې دي پیاز دي شان زیاتره په باغ کې مایزانو تاسو ته موږ ښودلی ول چې دغه شان کرل کېږي په باغ ما خو نه لرئ باغ نه یا لرې پټی له موږ نه لرو نه ښه مایزانو دا خواږه ملګري خو وینئ چې دغلته دوکان لري نو ورونه هم دي یو بل سره ملګري هم دي یو بل سره نو ډېر خواږه خبرې موږ ته وکړلې هیل دل دې مو خوند اخیستی وي عزیزانو څرنګه چې ګورئ دا راسته د تیکه پلورلو راسته ده نو تاسو دلته بېلابېل تیکې لیدی سئ بېلابېل یخنونه دي راځئ لاړ سو د دې دننه د دې دونه به هم ځینې مرکې ولرو چې د تیکو په اړه هم تاسو ته معلومات درکړي بیا به لاړ سو د نور دوکانو په هکله هم ځینې مرکې راټولې کړو دا چې تاسو ګورئ ډېر یو خوندور ځای غټ ځای ده او ښه لایټونه یې ورکړي دي بېلابېل تیکې لري سلام علیکم وروره جوړ سلام علیکم خوب هستن صحتمند جان تا اینجا ژوندی اوسې جوړ سې نوم دې چا ده وروره نوم احمد تمیم د کوم ځای اوسېدونکی یې بله د مزار شریف اوسېدونکی یې ښه څومره وخت کېږي دلته دوکان لرې دوکان دې د خپل ده 1 سال میشه 3 کاله کېږي چې دلته دوکان لرې او دلته اوسېږې نو څه رنګه تیکې لرې وروره څه رنګ دا تیکه عربي ده ښه هغه تیکې عربي دي بله تیکاش کیفیتش خیلی بالاست کیفیت خوب و گارانتی است ته کولی شې موږ ته یو کته کې دا تیکې دې وګورو عزیزانو هغه تیکې چې تاسو وښودې هغه عربي تیکې دي نو څرنګه چې تاسو ګورئ دا تیکې ډېرې ښکلې تیکې دي نو ښه رنګ هم لري د دې قیمت څو ده وروره 150 افغانۍ یو متره بله عزیزانو یو متره 150 افغانۍ ده نو نور څه رقم تیکې لرئ د کوم ځای د غیر له عربي نور کوم یو لرئ ښه هغه هم عربي دي ښه عزیزانو دا هم چې تاسو ګورئ دا هم د عربي تیکې دي خو ډول و ستایل فرق کوي نو د دې متر څو ده این مترش 160 روپیه است د دې متر 160 روپۍ ده ځکه وایي ډیزاین لري نو غیر عربي تاسو هندي تیکې هم لرئ پاکستاني هم لرئ نو تاسو دا هندي تیکې موږ ته وښیئ تیکای هندی است کیفیتش بالا داره کیفیتش خیلی خوبش است ښه عزیزانو دا وایي هندي تیکه ده ډېر ښه کیفیت لري نو د یو متر څو ده 130 روپیه د دې یو متر 130 روپۍ ده پاکستاني تیکه هم لرئ پاکستانی هم داره تاسو یو پاکستاني تیکه موږ ته وښیئ پاکستانی تیکه اینی
ښه عزیزانو دا چې تاسو ګورئ عزیزانو دا هم پاکستاني تیکې دي ډېرې خوندورې تیکې دي دغه لیلامۍ حصې ته که تاسو راسئ دغه دوکان ده او دغه جانه کولی سئ خپل تیکه تاسو واخلئ نو د دې تیکو په څنګ کې د دې قیمت څو ده 170 رو بس پاکستانی اصلی کراچی هسته ښه دا د کراچۍ اصلي تیکه ده 170 افغانۍ دا قیمت لري نو خرڅیږي وروره په دې تیکو په څنګ کې تاسو یخن هم لرئ نو دا یخن د کوم ځای یخنونه دي دا یخن دغه شیشه‌ای ښه دا شیشه‌ای یخن ده بله شیشه‌ای یخن هسته دا شیشه‌ای یخن ده او بل څه رقم یخن نه لرئ غیر له دې دا چې ګورئ عزیزانو دا شیشه‌ای یخن ده دا چې تاسو ګورئ ډېر ښه دا هم قاسمي یخن ده هغه شیشه‌ای یخن و نو شیشه‌ای یخن بېلابېل دي ښه رنګونه هم لري تاسو کولی سئ دا یخنونه کار واخلئ دا د کوم ځای تولید ده بله تولید د کوم ځای ده هندي دی پاکستانی دی چی ده نه تولیدش پاکستانی است ښه تولید پاکستانی ده تیکه‌ش هم پاکستانی تیکه‌اش پاکستانیش کارخانه‌اش از خود ماست ښه تیکه پاکستانی ده کارخانه د خپل ده دلته تاسو ماشینالات لرئ و دې دوی ماشینالات لري او دغلته خرڅیږي دا ځان وګورئ څوک چې بهر کې دی له دې ځای نه ښه لوکس یخنونه ویسئ او هلته یې وګنډئ په ځان یې کوي نو ډېر خوندور ښکاري ښه وروره څو کلن یې بله څو کلن یې 18 کلن یې 19 کلن یې ما که هستم 18 ساله هستم 18 کلن یې مکتب دې خلاص کړی ده مکتب تا صنفای نور خوانده ښه بیا دې خوشي که بله بیا دې خوشي که نو خواندم قرنطین شد اعلا کردم مکتب ښه تر اوسه نه بیا هېڅ نه یې تللی نه والا عزیزان دا چې ګورئ په دې بزنس کې ځان بوخت کړی ده نو پیسې ګټي 100 روپۍ د ورځې ګټې د دغه ځایه 100 روپۍ لاسته راوړې پیسې 100 روپۍ لاسته راوړې پیسې یک روزانه یک 300 ښه 300 روپۍ تا ته درکوي بله نو د ورځې څو مشتریان نن راغلي دي یو مشتری دوه څو دانې راغلي نه مشتری شکر خدا زیاف است څو دانې نن راغلي دغه نن لپاره څو دانې راغلي پرون و نن و سبا نن څو دانې مشتری تاسو درلودل د نن لپاره چند تا مشتری داشتیم امروز یک 15 16 قلم سودا کردیم یک 20 قلم 20 قلم عزیزانو د دوی خرڅ کړي دي نو ډیر به په خوشاله مې و خوشاله هستم ښه بله خوشاله کومه خوندور خاطره دې زموږ لیدونکو ته ووایه شکر خود فروشات است خوندور خاطره نه لرې بله خاطره کوم شعر میر نه لرې نه کوم متل پتل نه لرې بیخی پاکه لگردشی نه بیگناهه نه کو بیگناه هیچ کدام ما نیست کلی ما گناه کارم نو لخیر سر خوشحاله جنت تا لارت دوزخ تا بله جنت تا لارت دوزخ تا اگر چیز باشد خوشحاله جنت خوشحال جنت دیگه جنت تا خوشحاله بله طبعا دیگه آدم جنت تا خوشحال داره نو څوک جنت ته باید صداقت هم ولري بله بالکل ډیره مننه خاطر هم صداقت کردم بالکل عزیزانو څنګه چې تاسو ګورئ دا هم دوکان ده هغه څوک چې بهر کې په خارج کې دي رادي سي له دې تیکونه دی واخلي او دا هم ډېر ښکلي او ډېر قوي تیکې دي ډېره مننه وروره ستاسو نه عزیزانو دغه څنګ کې نور هم د تیکو حصې دي څرنګه چې ګورئ دلته د ښځینه تیکو حصه دغه حصه کې ده څرنګه چې تاسو ګورئ بېلابېل تیکې دي دلته نو دغه ټیکریان دي عزیزانو دا چې تاسو ګورئ دا ټیکري دي دا هم ځینې نور د ماشومانو لپاره تیکې دي دا هم چې تاسو ګورئ دا هم بېلابېلې تیکې دي وغورځېدله عزیزانو ډېره بښنه غواړم دا وغورځېده نو داسې نور تیکې دي دا خو یې داسې هغه کړي دي دا ونه غورځي عزیزانو دا هم نورې تیکې دي راځئ عزیزان دننه د دې چې دغلته نور شیان هم تاسو ته وښیو عزیزانو دا هم نور کشکي تیکې دي دا کشکي تیکې دي وروره ښه وروره کیدای شي خپل نوم موږ ته ووایه السلام علیکم اسم ما صدیق هستم ډېر ښه دا ځوان چې ګورئ ډېر تنومنده ځوان لږ څه کلاب ملاب ته ځې کمتم کلاب ښه نو دا دوکان ته تاسو خپل د صاحب دی دغه ځای خپله دی بله دلته کرا ورکوئ تاسو څو کرا ورکوئ کرای دوکانا که است دیگه نال بانه باشه ښه نه وایي خلکو ته څنګه ده دا مشتریان لرئ نه لرئ الحمدلله شکر نن څومره مشتریان تاسو درلودل څو دانې راغله والا او تو دیگه آدم تخمینی خو میرم میاد دیگه کلام زیادتر بگویی که چقدر میاد بله کومه ورځ جنجال کړی ده د خپل مشتریان سره 100% بله چرا جنجال نمیکنم جنجال خو باید بکنم دیگه تا جنجال حلال نمیشه تا هم جنجال کړی
نه دیگه ما جنجال نمیکنیم دکانداری هست دیگه باید مشتری که دکاندار جنجال کنه دیگه تیکه خرڅه کړي بیا درته راوړي بیرته تا تیکه خرڅه کړي ورکړي دي خلکو ته هغې بیرته تیکه درته راوړي ویل دا خیانه ده دا مشکل لري داسې درته ویلي والا دیگه ما گفتم درست نفهمیدم نه مثلا بله زه دغه تیکه درنه وړم بله بیرته درته راوړم بله درته وایم چې دا تیکه دې مشکل لري ته بیرته اخلې بله تو شده که من تیکه را برده باشه کسی میاره بله چرا نمیاره یا مشکل یک غار می داشته باشه یا چیز می داشته میاره نو دغه پیسې بیرته تاسو ورکوئ بله باز میتیم برشون مشکل نداره اگر ما تیکه ما جور باشه که پس بیاره تبدیل کو باز ما تبدیل نمیکنیم خاطر از که جور از دیگه تیکه ما تیکه خیچی کنیم با پس نمیگیریم دیگه با پس نمیشه بله و دغه چوکاټ نه خپل اضافه دی اضافه دی عزیزانو دا هم د دې تیکه فروشي سوا نو ځینې شارټونه تاسو وګورئ بیا به د برنامه ته خاتمه ورکو نو هیله ده له دې مو خوند اخیستی وي عزیزانو دا وه زموږ نننۍ د لیلامي برخې ویډیو هیله ده له دې ویډیو مو خوند اخیستی وي زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زنګ یې هم وټکوئ ستاسو نیوکې وړاندیزونه زموږ وده لاروین مایک له تاسو سره